وضاحت چینل یې وړاندې کوي. دوی نه غواړي چې تاسو ډیر فکر وکړئ. غوره به وي چې تاسو راویښ شئ او پوه شئ چې ځینې خلک ستاسو ژوند رهبري کوي او تاسو پرې حتی پوهیږئ هم نه. که یو زندان له دیوالونو جوړ نشي نو له څه شي؟ که هر څه لولئ دروغ دی. ولې؟ یا که یو ماټریکس وي نو څه؟ د اخر زمانې په پوهه کې د اسلام لخوا د دجال ظهور هغه دروغجن مسیح د قیامت تر ورځې پورې د بشریت تر ټولو لویه فتنه او ازموینه بلل شوې ده. ویل شوي دجال به د فریب، فساد او د خلکو د ړندولو له لارې د دروغجنو ژمنو او تهمتونو په مرسته خلک ګمراه کوي. هغه فریب ورکوونکی دی، لوی فریب ورکوونکی، تر ټولو لوی. کله چې موږ د دجال خبره کوو باید دوه اړخونه په پام کې ونیسو. لومړی دجال د یو شخص په توګه او دویم دجالي نظام، هغه بنسټ چې د هغه ماموریت ته لار هواروي. دا په دې معنا ده چې فساد او فریب یوازې د دجال له لوري نه راځي، بلکې دا یو تدریجي بهیر دی، نه دا چې په یوه شپه کې پیښ شي. دا په حقیقت کې یو پراخه شبکه غواړي چې په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي برخو کې کار کوي تر څو نړۍ د هغه د راتګ لپاره په تدریجي ډول چمتو کړي. دا بنسټ چې د ابلیس او د هغه د لښکر لخوا رهبري کیږي د فراخ فریب او کنټرول یو نظام جوړوي چې ډیری وخت د نن ورځې د ماټریکس په نوم یادیږي. یا نوی نړیوال نظم. یو نوی نړیوال نظم. دا پیچلی جال له ایډیالوژیو، ټکنالوژي او کلتوري بدلونونو څخه کار اخلي تر څو اخلاق کمزوري کړي، ټولنه پارچه پارچه کړي او بشریت له الهي حق لرې کړي. هر عنصر په دې کې ستراتیژیک رول لوبوي تر څو یوه داسې نړۍ جوړه کړي چې د دجال د لویې فتنې لپاره منونکې وي. په حقیقت کې کولی شو چې د اخر زمانې د کوچنیو نښو لویه برخه د دجالي ماټریکس د عناصرو په توګه وګڼو. لومړی سفر کې د فیمینیزم برنامه. فیمینیستي غورځنګ که څه هم یو وخت یې د عدالت غوښتنه کوله، خو نن ورځ د دجال یوه اله ګرځېدلې ده تر څو ښځې له ایمان، کورنۍ او فطرت څخه جلا کړي. ما د ټویټر په بایو ښکاره لیکلي دي یوه هم جنس بازه فخر کوونکې مسلمانه میرمن. تاسو هغه د ONS شمیرې ولیدلې چې څو اونۍ وړاندې خپرې شوې. د لومړي ځل لپاره له پیل راهیسې 50 سلنه ښځې تر 30 کلنۍ بې اولاده دي. نو تر 30 کلنۍ بې اولاده ښځې له هغه ښځو څخه چې اولاد لري ډېرې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې نارینه مهم دي؟ مثلا د څه لپاره؟ دا غورځنګ تعادل یا حقوق نه غواړي د الهي حدودو په چوکاټ کې، بلکې هغوی د حجاب، واده او مورولۍ پر وړاندې بغاوت ته هڅوي او ښځې د هر قیمت په بدل کې خپلواکۍ ته هڅوي، حتی د پیسو پیدا کولو له حرامو لارو لکه آنلی فینس، ماډلینګ یا په جنسي طریقو. دا هر څه په ټولنیزو رسنیو کې ستایل کیږي، چیرې چې حیا مسخره کیږي او بېحیایي ستایلی کیږي. یو مشهور بحث و د بیټي فرایډن چې د امریکې مشهوره فیمینیسته وه او سیمون د بویر چې د 20مې پیړۍ تر ټولو مشهوره فیمینیسته وه. په 1950 کال کې بیټي فرایډن وویل فکر کوم چې موږ باید ښځو ته انتخاب ورکړو که کار ته ځي یا کور کې پاتې کیږي. سیمون د بویر چې سختدریزه فیمینیسته او ډیره هوښیاره بلل کېده وویل انتخاب نشته، ځکه که انتخاب ورکړو ډیری به کور کې پاتې شي او که کور کې پاتې شي آزادي نه دي، نو ښځې باید مجبور شي چې آزاد شي. If we want true women's liberation, women must be forced to be free. دا روحي تباهي ده د دجال د فریب سره بالکل برابره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ډیری د هغوی چې په دجال پسې به وځي ښځې دي، تر دې چې نارینه به خپلې میرمنې، مور، لور، خور او ترور په کلکه وتړي له دې ویرې چې د هغه پسې ونوځي. دا قوي حدیث ښیي چې ښځې به تر څومره حده په دجالي نظام کې فاسدې شوي وي، اماده شوي به وي په هغه زمانه کې هغه ته. Women will become under Dajjal's system, ready to follow him once he appears. دویم سفر کې جنسي برابري. تاسو دا په کال 2018 میلادي کې لیکلي وو کله چې قاضي وایي هو همداس د وروسته لاغه چې نه ومه
So, as I understand it, you don't. زه اوس پوهیږم آیا تاسو فکر نه کوئ چې د نارینه او ښځینه ترمنځ ښکاره مشخص بیولوژیکي توپیر شته؟ Is that correct? آیا کولی شئ د ښځې د لغت یو تعریف راته وکړئ؟ زه کولی شم تعریف یې کړم که نه؟ هو. نشم کولی. نشي کولی؟ آیا تاسو باور لرئ نارینه هم حامله کیږي او اسقاط کوي؟ هو. ډاکټر کومار، آیا نارینه بیولوژیکي توانېدلی شي چې حامل او ماشوم نړۍ ته راوړي؟ هو، نارینه هم دا توان لري چې حامل شي د تغییر له طریقه. د بیلابیلو نظریاتو او جنسي ګډوډۍ زیاتوالی چې رسنۍ، تفریح او ښوونځي تبلیغوي یو پلان شوې اجنډا ده چې ځوانان یې هدف ګرځولي تر څو له خپل هویت، هدف او ایمان څخه یې جلا کړي او د لوی دجالي نظام لپاره یې اسانه ښکار کړي چې هدف یې د ټولنې له دننه څخه تباه کول دي. To corrupt society from within. دریم څپرکی د پیسو غلامي. د سود کمیدل د کورونو د بیو د لوړېدو سبب شو، خو اوس چې سود بیا لوړېږي ډېر خلک نشي کولی د مشکلاتو له امله قرضې پرې کړي. 14 میلیونه خلکو په تیرو 3 کلونو کې قرض واخیست. 2 میلیونه به یې کورونه له لاسه ورکړي. دا لیونتوب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکړی چې په اخره زمانه کې به ربا یا سود دومره عام شي چې هیڅوک به ترې خوندي پاتې نشي، حتی هغه څوک چې ترې ډډه کوي دوړې به یې پرې ولګېږي. نن ورځ دا خبرداری په حقیقت بدل شوی. نړیوال اقتصاد د سود پر بنسټ جوړ دی، یو نظام چې خلک په قرضو او ډیجیټل شمیرو بندگان کوي. نننی بانکونه یوازې د خلکو پیسې نه ساتي بلکې بې بنسټه الکترونیکي پیسې جوړوي چې هیڅ حقیقي ارزښت نه لري او خلک په یو غلام او کنټرولیدونکي نظام تړلي ساتي. ما ویلي وو وزیر کانلي دستور دادم ته چې په موقتي ډول د ډالر او سرو زرو تبادله وځنډول شي. دا بالکل هماغه طریقه ده چې د جعلي نظام ته کار کوي، د مالکیت او شتمنۍ فریب جوړول چې په یو بحران یا امر سره له منځه ځي. ټول په جریان کې خلک پوهیږي چې نه غواړي د هغه په اړه ولیکي او نه غواړي د هغه په هکله خبرې وکړي، ځکه چې دنده به له لاسه ورکړي او همدغه ځای دی چې کړنې کنټرول شوي دي. څلورم څپرکی د ټولنیزو شبکو دوکه. د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه د دجالي ماټریکس اصلي تیږه ګرځېدلې چې ذهنونه، چلند او لیدلوری بدلوي تر څو خلک د دجال د راتګ لپاره چمتو کړي. په دې پلیټفارمونو هر کلیک، لایک او موقعیت څارل کیږي. غواړم خلک پوه شي چې هر څه چې آنلاین کوي لیدل کیږي، څارل کیږي. هر حرکت چې دوی په دقت کوي ثبتیږي. ډېر خلک فکر کوي چې ګوګل یوازې د لټون بکس دی او فیسبوک د ملګرو د حال لیدلو ځای، خو نه پوهیږي چې د انجینرانو ټولې ډلې شته چې دنده یې دا ده تر څو ستاسو رواني ضعفونه پر تاسو وکاروي. جوړول د یوې نړیوالې څارونکې شبکې چې علاقې، عادتونه او افکار د یو فرد څخه بهتر پیژني. تاسو پوهیږئ موږ راغلي یو دغې نوې نړۍ ته. موږ فکر کوو چې موږ د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي یو، خو په حقیقت کې ټولنیزې رسنۍ موږ کاروي. موږ فکر کوو چې ګوګل لټوو، خو ګوګل موږ لټوي. دا ډیټا د دوکې او کنټرول لپاره کارول کیږي چې میلیارډونه خلک یې په ډیجیټل نظام پورې تړلي چې هر وخت یې خلاصولی او بندولی شي. دا وسیلې د راتلونکي د جعلي امپراتورۍ د غلامۍ الې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي There will come upon the people years of deceit in which the liar will be believed and the truthful person will be considered a liar. په خلکو به د فریب کلونه راشي چې په دروغجن به باور کیږي او رښتینی به دروغجن ګڼل کیږي. خائن به باور ترلاسه کړي او امانتدار به خائن ګڼل کیږي او روی بده به خبرې کوي، یعنی تر ټولو بې ارزښته او پست خلک به د خلکو په استازیتوب خبرې کوي. دا زمانه راغلې ده. نن ورځ په حقیقت کې ټولنیز رسنۍ همداسې ګرځېدلې دي. دروغ غالب دي، رښتیا خاموش. ناروغ، بې علمه او د سطحي فکر خلک عامه نظر جوړوي. ټولنیز رسنۍ یوازې تفریح نه دي
بلکې یو رواني وسله ده چې انساني ذهن بدلوي، خلک یوازې کوي او د فریب ورکولو لپاره یې اسانه جوړوي. پنځم څپرکی د مغزو مینځلو وسیله. The Prophet, peace be upon him, said, among the signs of the hour. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قیامت له نښو څخه یوه دا ده چې علم به ورک شي او جهل به په ټولنه کې خپور شي. نن ورځ د ساينس په نوم دروغ خپریږي تر څو خلک شرک او گمراهي ته ورسوي. الحادي نظریات لکه د بهرنیو مخلوقاتو شعور، د ماشینونو له لارې ابدي ژوند یا د انسان تکامل له الهي هدف څخه پورته، دا ټول د دجالي نظام برخه ده تر څو د انسان او خالق ترمنځ اړیکه پرې کړي او پر ځای په دوکو تکیه ورته پیدا کړي. The priest went on saying that he, the plan of Satan, یو راهب وایي چې دا د شیطان هماغه د دوکې نقشه ده د بشریت کور ته په همدې شکل، او هغه وایي تعجب ترینه برخه د هغه په ذهن کې دا وه چې د دې خبرو په ادامه کې وویل څه ډول باید دا طرحه عملي شي. د ډاروین په نوم شخص او بل شخص توماس هنري هاکسلي وویل د روحونو په واسطه دي کارونه ترسره شي، ځکه خو په ماشومانو کې د ډاکټرانو په واسطه هیپنوتیزم ترسره شوی وو او هغو فکر کاوه چې دا به بهترینه جامه وي ترڅو خلک پرې باور وکړي. هغه باور چې شیطان غوښت چې د دوی په ژوند کې وارد کړي، ځکه خو وروسته د لوی عمومي شورا لخوا تصمیم ونیول شو چې چارلز ډاروین ته شیطان خصوصي زده کړې ورکړي. Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the همدا د تکامل د نظریې تهداب شو چې د لوسیفر په واسطه زده کړه ورکړل شو او راوشړل شو. Alongside this, the government اوس مهال حکومتي ښوونیز نظام د ځوانانو ذهنونه د بې پوښتنې اطاعت لپاره روزي تر دې چې تنګ فکره او د مادي اهداف لپاره یې چمتو کوي. دا یو مرکزی نظام دی په کتابونو کې تنظیم شوی او نن ورځ ټول په دغه نظام کې زندگی کوي. دا نسلونه داسې چمتو کوي چې مصرف کوونکي جوړ شي، نه د حقیقت لټونکي او د دجالي امپراتورۍ لاندې غلامان چمتو کوي. او تر هغه وخته چې موږ دوهم ځل د دوی حقیقي جرړې ونه پېژنو، علم پرې ونه لرو، په دې هم پوه نه شو چې ولې یې زده کوو او د علم حقیقي هدف څه شی دی. وبوینو چې دا خراب حالت به نور هم خرابېږي. مسلمانان اوس هم یو بهترین فرصت لري، ځکه تر اوسه موږ هغه امت یو چې یو ښه میراث لرو سره له دې چې موږ نیمګړتیاوې لرو. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث چې فرمایلی دي په آخره زمانه کې به خلک د الله تعالی له رضا پرته د نورو لپاره علم زده کوي. پخوا به خلکو علم د زیاتو پیسو او شهرت لپاره نه زده کاوه، بلکې د یو ښه شخصیت د جوړولو او د الله تعالی د رضا په خاطر به یې علم حاصلولو. شپږم څپرکی د خلکو بې حسه کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشګویي کړې چې په آخره زمانه کې به نشهیي توکي په مختلفو نومونو عام شي تر څو بې ضرره ښکاره شي. نن الکول په ټولنه کې عادي شوي، په ټولو ځایونو کې شته، کولی شي د بدن سلول ته داخل شي. مخدره توکي اوس په جامعه کې عادي دي. باید پوه شئ چې په زندګۍ کې څه شی درته مهم دی چې د هغو ارزښت لوړ دی له نیشو او مستېدو څخه. ما به په خفګان کې څښل تر څو خوشحاله شم، ما فکر کول خوشبختي ته به مې ورسوي، خو هغسې ونه شول. یو سهار له خوبه راپاڅېدم، عجیبه مې وویل ډېر مې څښلې خو تر اوسه خوشحاله نه یم. نو دا څه معنا لري؟ په نړۍ کې له 3 میلیونو څخه زیاتو کسانو سږ کال د الکولو د استعمال له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړل. د مخدره توکو څپې تصادفي نه دي، بلکې د دجالي نظام طرحې او دسیسې دي تر څو بشریت تر کنټرول لاندې راولي، ټولنه ورسره عادي او جامعه له مخدره موادو څخه ډکه کړي. د دې په خاطر چې خلک له خپلو اهدافو له الله تعالی جل جلاله، جامعې او هغوی له خپل واقعي توان څخه لرې وساتي. روږدي کېدل له انسان څخه غلام جوړوي، اول د موادو غلام او وروسته د نظام فاسدولو غلام تر څو نظام سقوط او هغوی خپلو ګټو ته ورسیږي. اووم څپرکی تج شوی امت یو له بله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکړی چې په آخره زمانه کې به
د امت تفرقه دومره زیاته شي چې دغه تفرقه به نورو ته د سلطې او حاکمیت لار برابره کړي. نن ورځ موږ وینو چې دا تفرقه په هر ځای کې د نیمګړي سیاست، مذهبي اختلافاتو او ارادي شخړو چې دا شخړې قصدن جوړې شوي دي، دغه ټول پلانونه د اسلام د دښمنانو لخوا د امت له داخل څخه د امت د ضعیفوالي په خاطر استفاده کوي. خارجي قدرتونه او فټ نفوذ له دغه اختلافاتو څخه د اسلامي نړۍ په ټوټه ټوټه کولو کې کار اخلي او د خلکو ترمنځ ضروري یې په دښمني بدله کړي چې دا اختلافات د دجال ظهور ته لار برابروي، ځکه چې ضعیفه او پاشل شوې ټولنه په اسانۍ سره ګمراه او کنټرولېږي. دا په دې دلیل یو له بل سره ارتباط لري چې مسلمانانو د الله تعالی جل جلاله فرمانونه هیر کړي، هلته چې فرمایي ټول د الله تعالی پر رسۍ منګولې ولګوئ او تیت فرق مه کیږئ. له بلې خوا د اسلام دښمنان یو له بل سره یو کیږي د بېلابېلو بیرغونو لاندې، لکه سازمان ملل، نړیوالې اتحادیې او سیاسي تړونونه چې دا ټول د صلح اعدا کوي، مګر د ظلم نقشې د اسلامي ارزښتونو او خاورو لپاره جوړوي. دا سازمانونه خپلې دسیسې د ډیپلوماسۍ تر نوم لاندې پټوي، په داسې حال کې چې دوی اوس هم اشغال کوي، بې عدالتي او اخلاقي فساد رواجوي. موږ فرصت لرو چې د ځان او راتلونکي نسل لپاره نوی نړیوال نظم جوړ کړو. هغه نړۍ چیرې چې د قانون واکمني وي، نه د ځنګل قانون چې د ملتونو رفتار اداره کړي. هغه وخت کله چې کامیاب شو او کامیاب به شو، موږ یو حقیقي فرصت لرو د نوي نړیوال نظم د جوړېدو لپاره. هغه نظم چې په هغه کې به سازمان ملل معتبر وي او به کولی شي چې نقش څخه د صلح د ساتنې لپاره استفاده وکړي او په سترګو لیدلي بنسټګران تحقق پیدا کړي. ووینئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه حقیقت لپاره څنګه پیشګویي کړې وه. ډېر ژر به پر تاسو یعنی امت نور خلک فشار راوړي په داسې شکل لکه څنګه چې وږي په کاسه راټولېږي. پوښتنه وشوه آیا د دې له امله چې موږ به لږ یو؟ ویې فرمایل نه، تاسو به دومره ډېر یئ لکه د سمندر ځګ، خو الله سبحانه وتعالی به ستاسو هیبت او ویره د دښمنانو له زړونو وباسي او وهن به ستاسو په زړونو کې واچول شي. پوښتنه وشوه وهن څه شی دی؟ ویې فرمایل له دنیا سره مینه او له مرګ څخه ډار دی. اتم څپرکی د پردې تر شا مشران. خلک فکر کوي او خوښوي چې انتخاب لري. هیڅ انتخاب نشته، تاسو مالکان لرئ، دوی ستاسو مالکان دي، دوی د هر څه شي مالکان دي، دوی د مهمو ځمکو مالکان دي، دوی شرکتونه لري، اختیار لري او دوی سنا، کانګرس، قاضیان، رسنۍ، ښارونه او هر څه یې اخیستي. All the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. دوی هر کال میلیونونه ډالر مصرفوي یوازې د دې لپاره چې څه غواړي هغه لاسته راوړي. Get what they want. هر کله چې مسؤلیت نااهله ته وسپارل شو، نو تاسو د قیامت انتظار وکړئ. نن ورځ فاسد او وحشي خلک په واک کې دي. هغه مشران چې ګټې یې د طاغوت او د هغه د مشرانو په خدمت کې دي، نه د خپلو خلکو لپاره. د جعلي انتخاباتو او د نمایشي سیاستونو له لارې خلک کنټرولوي چې فکر وکړي هغوی انتخاب لري، په داسې حال کې چې سیستم داسې طرحه شوی چې د جعلي نظام خپل ځای ته ورسوي. دا غولونکې ازادۍ لمبې خپروي تر څو بېعدالتي او ظلم عادي کړي. نهم څپرکی په زهرو ککړ نسل. دا یو ډیر ویرونکی حالت دی. که تاسو یوه 10 کلنه روغه او کامله جلکۍ ووینئ چې 48 ساعته وروسته د مرګ په حالت کې ده. که چېرته له فارم څخه چرګه واخلم، آیا زه باید فرض کړم چې روغه ده؟ ته باید داسې فرض کړې چې دا لړل شوې ده په داسې میکروبونو کې لکه پوتیجن یا کیمپلو بکتریا کې. هغوی خوړو ته د خوړو په سترګه نه ګوري، بلکې د تجارتي سامانونو په شکل ورته ګوري. دوی ته ګټه له اخلاقو بهتره ده. دا د جعلي ماټریکس د پټو کنټرولونکو لایحو له مخې عمل کوي چې یو له دغو لایحو بیولوژیکي لاسوهنه ده. نن ورځ د غذایي صنعت بازار له کیمیاوي خوړو چې له هورمونونو ډک او پروسس شوي دي چې نه یوازې بدن او ذهن کمزوری کوي بلکې جنسي بلوغ ژر راولي. د هورمونونو نابرابري او احساسات بې ثباته کیږي چې ټولنه د کنټرول لپاره اسانه برابروي، چې خلک د شهوت لپاره راپاروي نه د حقیقت لپاره.
په عین حالت کې اعلانات، رسنۍ، تفریحګانې خلکو ته تصویرونه، داستانونه او له حده زیاتې په شهوت بمباروي چې دې حرکتونو ته یې ښه شکل ورکړی تر څو به د اخلاقي عادي او ځلانده کړي او خلک روږدیتوب ته کشوي په خاص ډول د پورنوګرافي له لارې. هدف یې دا دی چې له خلکو احمقان، د نفس غلامان، د دروغجنو ژمنو لپاره یې چمتو او زړونه یې په خوښۍ سره په آخر کې د دوکې لپاره برابر کړي. For the ultimate deceiver. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکړی د قیامت له نښانو بې عفته کول او زنا ده. لسم څپرکی د شهرت عبادت. دې زما تر غټوالي پورې وخت ونیو، یا هغه وخت چې ما کور پرېښود د دې لپاره چې زه وتوانېږم د ځان لپاره تجربه وکړم، ان تر دې چې د شیطان عبادت مې وکړ او دا کار ډېر ښه پر مخ روان و. ما یوه ژمنه وکړه او ډېر ښه فلم راووت. قسم خورم او غوښتل مې چې د ایمیګرنټ په رقم سندرغاړی شم، مګر کامیابه نه شوم. د خپل روح مې په شیطان خرڅ کړ. پوهېږئ ټول په دې پورې مربوط دي چې یو بد شخصیت واوسي. زه بد شخصیته شوم، نو په همدې خاطر مې د شیطان لباس اغوستی. له شیطان څخه ډېره مننه کوم چې ما ته یې الهام راکړ چې څنګه دغه نقش ولوبوم. خپل روح مې په شیطان خرڅ کړ. پوهېږم چې دا بده معامله ده. بیلی ایلیش لیکلي شیطان زما روح غواړي. ماډرن نړۍ ماده پرستی د موسیقي، فلمونو او فلمي ستورو په واسطه ترویجوي او مادي نړۍ دا یو حقیقت نړۍ ته ښکاره کوي او لذت د دوی لپاره یو جګ هدف معرفي کوي. خلک له خدایه له اخلاقو او آخرت څخه لرې کیږي. دوی زړونه په ثروت، شهرت او خواهشاتو پورې تړي. فلمي ستوري په خپلو خرابو صفتونو سره دوی په بت بدلوي او د خلکو باورونو او کړنو ته بل شکل ورکوي او حتی شیطانی نښې او مفکورې خلکو ته عادي کوي. Satanic symbols and ideas. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر هغه به قیامت را نشي مګر هغه وخت چې خلک د لوړو ودانیو په جوړولو او په موسیقي کې یو له بل سره رقابت وکړي. ښځینه سندرغاړي، د موسیقي وسایل او شراب څښل به عام شي. 11 څپرکی رومي لوبغالی. دولتونه او مشرانې د غټو ورزشي لوبو له تېرېدو څخه وروسته د دایمي فرهنګي فعالیتونو د خلکو د منحرف کولو او د خلکو د توجه وړ مسایلو څخه استفاده کوي. څو ورځې مخکې مې راډیو ته غوږ نیولی و. هغوی تازه قرارداد وکړ یو لوبغاړي ته په یو ټیم کې به په کال کې $6 میلیونه ورکول کیږي. ولې په دې ډول ده؟ دا د روم همغه لوبغالی دی. امپراتور څه کوي؟ خلک په تنګ دي، پوښتنې کوي او خلک د امپراتور سیاست نه خوښوي. هغه یې لوبغالي ته لیږي، تماشې جوړوي او یوه لویه ننداره جوړوي. وروسته بیا مسیحیان زمریانو ته غورځوي او د لویې دایرې سیالۍ شروع کیږي. فوټبال او باسکټبال لوبې کوي. دا ټول د دې لپاره چې احمقان په بېمانه شیانو بوخت وساتي. په نړیواله سطحه هیڅ معنا نه لري تر څو خلکو ته وخت پاتې نشي چې رښتینی حقیقت وپېژني او خلک دومره هوښیار نشي چې پوه شي څنګه ورسره لوبه کیږي چې هیڅ وخت امپراتور تر پوښتنې لاندې رانه ولي. همدغه دلیل دی چې نن هم په یو کال کې د فوټبال یو لوبغاړي یا د بیسبال لوبغاړي ته په یو ټیم کې $1، $2 یا $3 میلیونه ورکول کیږي. دا هم هغه رومي لوبغالی دی. په داسې حال کې چې بېګناه خلک په جګړو، ظلمونو او بې عدالتۍ کې له منځه ځي. خلک په لوبو او تماشو بوخت ساتل کیږي، په ټورنمنټونو او د مشهورو کسانو په نندارو کې ډوب دي. همدارنګه له رښتیني حال څخه لاندې پاتې کیږي. دا د تباهۍ برنامې او دسیسې دي. د دجالي نظام یوه لویه وسیله ده چې زړونه له حقیقت او عدالت څخه خالي ساتي. 12 څپرکی په لوړه کچه دروغ. لږ هوښیار خلک کولی شي د خلکو رضا ترلاسه کړي د چل، تبلیغاتو، پروپاګند او کنټرول له لارې، او موږ باید همدا کار وکړو. خلک باید پوه شي چې آیا ولسمشر یې غل دی که نه. ښه، زه غل نه یم. موږ د یو سخت مالی بحران په منځ کې یو او د فدرال دولت یې په قاطع عمل سره ځواب ورکوي. زه پوهیږم چې د امریکا خلک زما دا ژوره عقیده شریکوي. که
په نړۍ کې خطر شته هغه د ټولو لپاره خطر دی. نشئ کولی چې هغه ټلویزیون ته وګورئ او ووایئ په 4 د جنوري هیڅ نه دی پېښ شوي. زه غواړم سوال ته ځواب ورکړي. ښه ډېره ښه ده. ډېره ساده پوښتنه ده چې ووایم ته یو بدکاره انسان یې. ما تا ته دا ویل. تلویزیون، رسنۍ او خبري چینلونه د ذهن د کنټرول پیاوړې وسیلې ګرځېدلې. دروغ خپروي، پروپاګند کوي او زړونه له ویرې ډکوي. د دې ټولو پلیټفارمونو شاته پټه نخبه ده چې دا د دجالي نړۍ ماټریکس جوړوي. ذهنونه داسې چمتو کوي چې دروغ حقیقت وګڼي او حقیقت دروغ. د دجال د راتګ لپاره لار هواروي. 14 څپرکی مجازي زندان. ډیری خلک فکر کوي چې په خپله انتخاب کوي چې څه ولولي، څه احساس کړي، څه مهم دي. که دا ټول مخکې له مخکې ترتیب شوي وي نو څه؟ دا الګوریتمونه پوهیږي چې څه شی ستاسو غوسه راپاروي، څه به تاسو غوسه کړي. هغوی پوهیږي چې څه وخت د تنهایی احساس لرئ. دوی هغه شیبه وړاندوینه کوي چې تاسو پام ته اړتیا لرئ. کله چې هغوی په دې پوه شي هغوی هغه څه نه ښیي چې تاسو یې غواړئ، بلکې تا په هغه څه تبدیلوي چې هغوی یې غواړي. AI doesn't wait to see who you are. It decides which options that you will. مصنوعي ځیرکتیا انتظار نه کوي چې وویني تاسو څوک یاست. هغه پریکړه کوي چې کوم انتخابونه به درښیي. خبرونه، روان فیشنونه، تاسو یوې خوا ته بیول کیږئ. یو داسې واقعیت ته چې د کوډ لخوا جوړ شوی چې تاسو به یې هیڅکله ونه لولئ، او سیستمونه چې ستاسو پر رضا به هیڅکله نه وي. دا یوازې لاسوهنه نه ده، دا د ځان او هویت بنسټیزه تباهي ده. د ټکنالوژۍ پرمختګ او مصنوعي ځیرکتیا زموږ ژوند په بشپړ ډول بدلوي، د انسان زندگی غیر مشابه کوي. دوی وایي چې دا اسانتیا راولي، خو د دوی د وعدو شاته یو لوی خطر پټ دی. د دغه سیستم کنټرول له زیات نه زیات د مشرانو د یوې کوچنۍ ډلې په لاس کې دی چې هغوی ته قدرت ورکوي چې تقریبا د انسان د ژوند ټولې برخې رعایت کړي، وړاندوینه او لاسوهنه پکې وکړي. هر فکر، هر انتخاب او هر عمل وڅاري، حتی ستا غوښتنې هم وڅاري. مصنوعي ځیرکتیا د ذهن او زړه په غلامولو کې یعنې د ماټریکس لپاره غوره وسیله ده. په دجالي فریبکاره نړۍ کې خلک پرته له دې چې پوه شي اطاعت یې کوي، مصروف کوي یې او ورته تسلیمیږي. دا صحنه دوی داسې سیستم ته جوړوي چې په هغه کې حقیقت پټ وي. څارنه باید هر ځای وي او هر مخالفت باید له منځه ولاړ شي. وروستی خبرتیا. They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country. هغوی نه غواړي ستاسو ماشومان څه زده کړي. هغوی نه غواړي تاسو ډیر فکر وکړئ. ځکه یې نړۍ په تفریحاتو ډکه کړې. رسنۍ، لوبې، فلمونه، پارکونه، نشه، شراب او هر ډول نور مصروفیتونه ترڅو انساني ذهن بوخت وساتي، ترڅو تاسو د مهمو خلکو په لاره کې خنډ نشئ. په ډیر فکر سره باید تاسو ویښ شئ او پوه شئ چې ستاسو د ژوند چلوونکي شته او تاسو یې نه پیژنئ. او زه دا فکر کوم چې د امریکا ټول اوسیدونکي تر ډیره وخته داسې ګمان لري، خو موږ ټول په دې بوخت یو چې ژوندي پاتې شو. او بالاخره وایم چې یو نفر څه کولی شي وکړي. After all, what can one person do about it? که څه هم ښکاري چې دا فریبونه خپل اوج ته رسیدلي، خو په حقیقت کې له هغه څخه هم بدتر کیږي چې موږ یې نن تجربه کوو. فکر وکړئ څه به وشي کله چې دا فریبونه خپل اوج ته ورسیږي. ټولنه به ورکه او د هغو خلکو څخه به ډکه شي چې ذهنونه یې د دروغو او فساد څخه ډک وي. رښتینی خطر یوازې دجال نه دی، بلکې د هغه فریبکاره نظام دی چې له مخکې په دقت سره چمتو شوی. هغه نظام چې د هغه د راتګ ملاتړ به وکړي کله چې هغه راشي. له بده مرغه هیڅ چاته نشي ویل کېدی چې ماټریکس څه دی. تاسو یې باید په خپله ووینئ. You have to see it.